بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان، طرفداران و بینندگان شبکه یوتیوب افغان تعلیمی اکادمی. امید که خوشحال و صحتمند باشین دوستان عزیز. امروز در سلسله درس‌های مضمون دری صنف هفتم درس نهم مکتب را با شما شروع میکنیم. اما پیش از همه صفحه یوتیوب افغان تعلیمی اکادمی را لایک، سابسکرایب و برای دوستان خود شیر نمایید. امید که تا آخرین دقایق با ما همراه باشید. خب درس نهم عبارت است از مکتب دوستان عزیز. مکتب در لغت به محل کتابت. مکتب په لغت کې د کتابت یا د لیکوالي محل یا ځای ته بلل کیږي. جای خواندن و نوشتن، د خواندن و لوستلو د نوشتن د لیکلو ځای. جای آموختن، د زده کړې د زده کولو ځای. و درس خانه می باشد. د کور درسونه ورته ویل کیږي یا کوم کور چې درس پکې بیانیږي. مکتب جایی است که فرزندان کشور عزیز ما در آن به آموختن علم و دانش میپردازند. مکتب هغه ځای دی چې زموږ د ګران هیواد اولادونه په هغه ځای کې علم یا پوهه زده کوي. در گذشته که تعداد مکتب ها کم بود، پخوا وختونه کې چې د مکتبونو تعداد ډیر کم بود، اکثر مردم از نعمت سواد بی بهره بودند. اکثر خلک د علم او پوهې څخه بې برخې و با دشواری های زیاد روبرو می شدند او د ډیرو ستونزو سره مخ وو. وقتی مکتب های بیشتر ایجاد شد، کله چې نور مکتبونه جوړ شد، باب نور و معرفت بیشتر به روی مردم گشاده شد. د نور د روشنایی، د خدای پیژندنې، د معرفت دروازه د خلکو پر مخ خلاص شد و اسباب فیض سعادت را به دست می آوردند او خلک و توانیدل چې د خیر، برکت او د نیکمرغی اسباب یا سامان لاسته راوړي. فراگیری علم وجیبه هر مرد و زن مسلمان است. د علم زده کړه پر هر نارینه و ښځینه باندې فرض ګڼل کیږي. چنانکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند، څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. طلب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. د علم زده کړه پر هر مسلمان باندې څه ښځینه وي څه نارینه فرض ګڼل کیږي. پس بر والدین است، نو والدینو ته لازمه ده، پکار ده تا فرزندان خود آمز پسر و دختر را به مکتب بفرستند. نو والدین ته ضرور ده ترڅو چې خپل اولادونه سالوکان وي او که څه نجونې خپل مکتبونو ته واستوي و آنها را از نعمت سواد محروم نسازند او خپل اولادونه د علم او پوهې څخه بې برخې نه کړي. وقتی فرزندان به مکتب بروند، کله چې اولادونه مکتب ته ولاړ سي، علم میآموزند، علم یا پوهه زده کوي و با نور عرفان، علم و دانش آراسته شده به سعادت. دوی د عرفان، د خدای پیژندنې، د علم او پوهې سره د الله تعالی سره آشنایی پیدا کوي. پیشرفت و ترقی دسترسی پیدا نموده. په سعادت، نیکمرغی، پرمختګونو ته لاسرسی پیدا کوي. نیک نام و با عزت حیات را به سر میبرند. په ښه مشروطیت سره، په نیک نوم او په عزت و شرافت سره خپل ژوند ترسره کوي. هرگاه از فیض سواد برخوردار باشند. هر کله چې زموږ اولادونه د علم او پوهې څخه برخمن اوسي، زندگی را با به کار انداختن نیروی جسمی و فکری بهتر و خوبتر درک می کنند. نو هر کله چې زموږ اولادونه د علم او پوهې څخه برخمن اوسي، هم د دماغ څخه کار اخلي، هم د زور او طاقت څخه. نو د دواړو د یو ځای کېدو څخه دوی په ژوند باندې پوهېدلی سي. در تمام جوامع هر گونه پیشرفت و انکشاف را مرهون بازوهای توانا و اندیشه فکر افراد دانا و فهمیده خود میدانند. په ټولو هیوادونو کې خلک خپل پرمختګونه، خپل پراختیاوې د پوهانو د برکته ویني. طوری که دیده می شود، څرنګه چې لیدل کیږي، در جهان امروز این تلاش ها بیشتر گردیده. څرنګه چې لیدل کیږي، نن ورځ په دنیا کې دغه پرمختګونه وار په وار سره یا ورځ تر بله ډیریږي و کاروان تمدن با پدیده های جدید و شگفتانگیز برقاسا پیش می رود. د تمدن، د فرهنګ، د پرمختګونو کاروان
په حیرانتیا سره د برق په شان د برق په رقم په تیزی سره جریان لري که زیربنای همه این پیشرفت علم و دانش است چې د ټولو پرمختګونو د ټولو نوښتونو زیربنا یا اساس و بنسټ چې دی هغه علم او پوهه تشکیلوي. همه میدانند، هر څوک پوهیږي، ټول خلک پوهیږي در کشوری که مکتب زیاد باشد، کوم مکتب کې چې په کوم هیواد چې مکتبونه ډیر وي و سطح علم و دانش بالا باشد، د علم او پوهې کچه ډیری یعنی لوړې فیصدی باسوادان بیشتر بوده، د سواددار خلکو نفوذ ډیریږي و به همان اندازه پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره بالاتر و روزافزون می‌گردد. نو په هر هیواد چې تعلیم یافته خلک یا سواددار خلکو کچه ډیری هغومره په ټولنه کې اجتماعي، ټولنیز، اقتصادی یا فرهنگی پرمختګونه و دست بله دیریږي. از همین سبب در کشور ما علاوه بر مکاتب رسمی و خصوصی مراکز سوادآموزی نیز ایجاد گردیده است. نو الحمدلله د خوشحالي ځای دی چې زموږ په هیواد کې د دولتي او شخصي مکتبونو ترڅنګ د سواد زده کړې مرکزونه هم شته که خوشبختانه تعداد زیادی شاگردان در آن درس میخوانند چې په خوشحالي سره ویلی سو ډېر زده کوونکي په هغه سواد زده کړې مرکزونو کې درسونه وایي، سواد میآموزند، سواد زده کوي، پوهه ترلاسه کوي، دانش میاندوزند، پوهه ذخیره کوي و به زندگی مرفه و آرام دست مییابند او ښه وسای ژوند ته لاسرسی پیدا کولی سي و به صفت یک شخص با دانش د یو پوه شخص په صفت سره نیکوکار، خیر رسونکی و مفید او ګټور در جامعه تبارز میکنند، په جامعه یا ټولنه کې ځانونه ښکاره کوي. چنانکه شاعران افغان و شاعران دریگوی جهان څرنګه چې افغان شاعران او دری ژبه شاعران چې دي مکتب رفتن و فواید آن را در اشعار نابشان بیان کردند. مکتب ته تګ او د مکتب ګټې په خپل ښکلي شعرونو کې بیان کړي دي، لکه صدرالدین عینی چې په خپل شعر کې وایي از فیض یزدان پاک است مکتب. د یزدان یا د الله جل جلاله د فیض د خیر و برکت په خاطر مکتب چې دی یو پاک یا سپیڅلی ځای دی. بر لعل عرفان کان است مکتب، د عرفان یا د خدای پیژندنې د کان چې دی هغه مکتب دی. معنا که غواړې چې یو خدای پیژندونکی، یو تقوادار پرهیزګار شخص څخه جوړ سي ته باید مکتب ووایې. بی مکتبان را نبود حیاتی، د بې مکتبه خلکو لپاره کوم خلک چې مکتب نه وایي د هغو لپاره کوم حیات یا ژوند نسته. آب است مکتب، نان است مکتب، مکتب هم اوبه درکوي هم ډوډۍ. سعد است مکتب، چند است مکتب، مکتب سعد معنا بخت نیکمرغي ده، مکتب درجه درکوي، مکتب مرتبه درکوي. عزم است مکتب، مکتب عزم او اراده درکوي. شان است مکتب، مکتب قدر او عزت درکوي. خب دوستان عزیز، بعد از درس بیایید به شما یک جا قواعد دستوری را بخوانیم که قواعد دستوری امروز عبارت است از اسم مرکب. خب دوستان عزیز، امروز اسم مرکب را میخوانیم. درس گذشته اسم ساده یا بسیط بود که دارای یک جز بود و قابل تقسیم به بخش‌های دیگر نبود، مثل خانه، گل یا کار. امروز اسم مرکب را به شما تشریح میکنیم. اسم مرکب اسمی است که بیش از یک کلمه و در یک کلمه اضافه وي و قابل تقسیم به دو بخش یا بیشتر باشد او دا قابلیت ولري چې په څو برخو باندې وویشو، لکه کلم دان، کلم او دان دوه برخې یا د دوه جزء څخه تشکیل شوي دي. کتاب، خانه دا هم دوه جزء لري. دل، تنگ دا هم دوه جزء او دل افروز دا هم دو برخه څخه تشکیل شوی دی. خب دوستان عزیز، این بود درس متن درس و گرامر. بعد از آن بیایید با هم لغات‌های درس امروز تکرار کنیم. خب موثریت، گتورتوب، روزانه، ورځنی، کتابت، لیکوالی، آموختن، زده کول، میپردازند، ترسره کوي، دشواری، ستونزې، روبرو،
مخامخ، باب دروازه، معرفت پیژندن، گشاده خلاص، فراگیری زدکره، فیض خیر و برکت، بفرستند واستوی، می آموزند زدکوی، آراسته سنگرسوی، دست رسی لاسسی، عرفان خدای پیژندن، لال قیمتی دبره، یزدان الله جل جلاله، برخوردار برخمان، نیرو قوت، دانا و فهمیده دواړه پوته ویل کیږي، انکشاف پراختیا، مرهون پروري، تمدن فرهنگ، پدیده پیشه یا نوی شی، شگفت انگیز حیرانونکی، زیر بنا بنسټ یا اساس، برق آسا د برق پشان، افزون ډیریدل، علاوه سربیره، می اندوزد ذخیره کوي، مرفه هوسا، نیکو کار خیر رسونکی، تبارز ښکاره کول، ناب خالص، سعد بخت، عزم اراده، شان قدر یا مرتبه. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز. امید که برای شما مفید واقع گردد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر، برای گذاشتن انتقادات و پیشنهادات خود، شما می توانید به صفحه یوتیوب افغان تعلیمی اکادمی مراجعه کنید. صفحه ما را لایک، سابسکرایب و برای دوستانتان شیر کنید.